بردن یخواله ولا اون شرابا اب یخواله الا مگر حمیمن گرمی اب بوی وغساقا اوی نزوی جزاء دا بدل دا وفاقا پورا پورا انهم بشکدوی کانودوی لا یرجون چی امید نسات حسابا ده حساب کتاب وکذبوا او دروغ بنگڑل بی آیاتنا زمونگ آیاتنا کذابا پدروغ گنل سرا وکل شیء هر یو شی احسناهم غرا گرکڑے دے شمیرلے دے کتابا پ کتاب کی فذوقوا بسو چکئی فلن نزيدکم بسربم زیات نہ کوتاس دپارا الا مگر عذاب عذاب ان للمتقین بشک پرزگاران خلق دپارا مفازا کامیابی دا حدائق باغون دی وعنابا او انگور دی وکواعب او پیغل جنکی دی اطرابا همزولی وکاسن او پیالی دی دحاقا ڈک ڈکے لا يسمعون دی بناوری فیها پدی جنت کے لغوان عبس خبرے ولا کذابا او ندرو جزاء دا بدل دا من ربک استاد رب طرفنا عطاء چی درکولے بشی حسابا حسابا حساب سرا یعنی پورا پورا رب السماوات چاگا رب دے اسمانونو والارض و دزمکی وما دها غشی بینهما چی دوار پمنس کی دی الرحمن چی دیر مہربان دے لا یملکونا سوک بطاقت انلری منہو دا غسرا خطابا دا خبر کولو یوم پاغورزی یقوم ابدریگی الروح جبرائیل علیہ السلام والملائکت او فرشتی صفا صفنا صفنا لا يتکلمون چوک بخبر نشی کوئے الا مگر من اغسوک ازینات اجازت پر کی اغتا له الرحمن اغتا رحمان بادشاہ وقال اوائی باغا صوابا خبر برابرا سیدہ خبرا ذالک اليوم الحق دغورت دا حقا فمن شاء بستا چی خوخوی اتخذا جوڑ دکی الى ربه رب طرفتا مآبا زید ورتلو انا بشک منگا انذرناکم یرولی تاسو عذابا دا عذابنا قریبا چی نجدے دے یوم اغورزی ینظر المرء چی ابگوری انسان ما قدمت چی سیلی گلی دی یداہو بخبل لا سامخ کے ویقول او بوائی الکافر کافر یا لیتنی ہائے ارمان دے ہائے افسوس دے کنت ترابا چی ویز خاوری ایرے سورہ نازعات بس صحیح ہے سبب دے دنو خیال دادا چی ختم شید سبب خلاصی تا منسٹیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمدللہ زمونږ تاسو د دې سلسله قرآن کریم نن آخري ورځ ده الله دې لوی احسان وکړي موږ تاسو باندې چې موږ ته خپلې خبرې راواورولې او هغه الله تعالی نه د توقع یقین ساتو چې هغه دې موږ په دې باندې پوه هم کړي او بیا دې موږ ته عمل کولو توفیق راکړي او هغه عمل الله تعالی په خپل دربار کې قبول کړي ډېره لویه خوش قسمتي وي او ډېر لوی نعمت ده او دا نعمت چې ناشکري وشي نو بیا الله تعالی اخلي نو الله تعالی موږ ته د ناشکري توفیق راکړي او الله تعالی موږ ته د شکر او عبادت توفیق راکړي الله دې مزید موږ ته آسان کړي
بسم الله الرحمن الرحیم. والنازعات قسم دے پا راوستن کو لفظی معنی دا دے راوستل دی او غرقا پا گہرائی سرا یا پا سختی سرا قسم دے پا اغو چراو باسی پا دیر گہرائی او دیر پا سختی سرا نو دیو جنہ دینا مفسرین مراد اغسط دے اغا فرشتے چی اغای روح اخلی دا کافرو انتہائی سختی سرا لکه چې هغه روح آسان سره نه اخلي هغه د عذاب فرشتي وي او د روح غستلو کې هي هغه د پاره تکلیف ډیر زیات او شدت سره نو دی وجنا د اشاره د اومغه فرشتو ته والنازعات غرقا قسم ده ان روح را استلونکو فرشتو چې اخلي روح ډیر په سختی سره والناشطات نشطا او بیا قسم ده په او فرشتو چې روح اخلي په نرمي سره د مؤمنانو نه یعنی په هغه چې هغه روح راغستین کړي مؤمنانو نه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د دې باره کې همدغه خبره کړې ده چې کوم مؤمنان وي هغه نه روح داسې آسان سره راوستل شي چې هغه سره په دې باندې پوي نشي آسان سره هغه روح هغه فرشتي راواخلي او هغه د پاره هغه فرشتي راتلل او روح ورکول د خوشحالي او د خیر سببي او کافر چې کوم هغه د پاره کافی سختی وی او غتا سوینه نه ګورې نه چې څومره په سختۍ کې ده والسابحات سبحا او یا سبحان الله دا ټول د سین او ب او ح دا د ماده ده دا ویل کېږي لامبو ته څنګه چې په ډیرو اوبو کې سړی لامبو وهي او لامبو د اغز دی نو آسان سره دا لامبو وهي او رکاوټ نه وی لکه ماهی او دا چې کله فرشتو د پاره شي نو فرشتي چې کله په دی هوا کې رواني نو ډېر آسان سره هغه مزل کوي هغه د پر رکاوټ نه او بدن سپک څنګه چې نوراني مخلوق دی هغه او چې کله موږ دا د الله تعالی د پر استعمالو نو دینه مراد هغه کیفیت ته چې کم کیفیت په لامبو کې په نرمي سره او په خې طریقې سره د تلوي ان الله تعالی استا په دغه ټول شینو کې رنگینی دا خاصه خوبصورتی دا خوند رکاوټ پکې نشتا او لفظي معنی د دې لامبو وهل نو والسابحات قسم دے پلامبو وهن کو سبحا تیزی سرا یا پخائص سرا یا پخی طریقے سرا او دینم مراد د فرشتو په دی فضا کې تلل راتلل دي چې بغیر د رکاوټ نه او بغیر د سختی نه او بغیر د تکلیف نه آسان سره خپل ځان رسي هغه کار ته چې کم کار باندې الله تعالی هغه ماموري کړی دي فالسابقات سبق مخکی کېدو ته ویل کېږي وړاندې کېدل مقابله مخکی یو بل نه مخکی کېدل بیا په وړاندې کېدونکو سبقه په وړاندې کېدو سره ان په خې طریقې سره وړاندې کېدو سره یا هغه روح ته لپاره اشاره ده چې هغه روح بیا راواخلي او بیا مخکی کې ولاړ شي یا د الله تعالی د حکم فرما برداری د لپاره اشاره ده چې الله تعالی حکم د منلو د لپاره فرشتي داسې تیار دي او چمتو دي هر وخت کې چې هغه صرف د الله تعالی د आवाज په انتظار کې دي د حکم چې حکم به کله راځي او فورا ومنما فالمدبرات امر تدبر تدبیر یو کار بهترین طریقې سره کول یعنی بیا قسم دې په او انتظام کوونکو چې هغه د اکار د امر بهترین طریقې سره چلون کې دي د فرشتي او دا تقریبا 15 آیتونه د 15 فرشتو د فرشتو 15 صفاتونو بنیاد باندې الله تعالی قسمونه خورلې دي چې دا په دې خبره د گواه دي چې ورستو قیامت روان ده او د قیامت نه انکار تنشي کولای او کینو زیاته وکي او دا په دې خبره باندې دلیل ده یوم په هغه ورځ ترجفو چې او بخوځيږي زلزلہ براشي الراجفتو خوځیدون کې ان اسمکا او برپیږي اسمکا په سخت ور په دو سره قیامت ته اشاره ده تتبعها پیروي او کی د اغه خوځیدو الرادفه یوبل یعنی یو جټکا بل راشي رابشي جټکې بسې جټکا بلا رابشي جټکې بسې تتبعها رابشي غړم بني جټکې بسې الرادفه یوبل رستو راتلون کې ردیف لکه څنګه تاسو په لشبي کې وایو یوبل جټکا قلوب زرنب یوم یذن په دغه ورځ واجفتن په یره باندې وي او د یره د وجنه د اغه دړکن به تیز شوی یریږي به غرازیږي به ابصارها سترګي به خاشعتن خطوي سترګ باندې بوم د خوف د یره هغه کیفیت براغلي یقولون دی بوای ائنا ایمغا وبیا لمردودون واپس وګرځول شو فل حافره پړمبني حالت تا دا د کافرو ته اشاره ده کافر وایي چې آیا مونږ به ان کني دا